د نړۍ د 20 دینونو لنډ تاریخ، د پیروانو شمېر او بنسټیز اصول. 4مه برخه کنفیوشس. لیکنه ډاکټر نیک محمد ویال. د کنفیوشس مذهب بنسټ ایښودونکی پخپله کنفیوشس نومیږي او په همدې اساس د یاد مذهب نوم هم کنفیوشس یا کنفوشیسیزم یاد شوی دی. نوموړي شاوخوا 1500 کاله وړاندې له میلاد په چین کې د پسرلي او مني په دوره کې زیږېدلی و. نوموړي د چین د وخت په دولت کې ډیری دولتي دندې ترسره او یو وخت په لو ایالت کې د جرمنو پر وړاندې وزیر هم و. کنفیوشس ته ډیری پوهان دین هم نه وایي بلکې یوه اخلاقي او ټولنیزه فلسفه یې بولي. د رابرټ بلاح په نوم ټولنپوه وایي چې کنفیوشس یو مدني او ولسي دین دی. د کنفیوشس ځینې اصول: هغه څه له نورو سره مه کوئ او مه یې ورته غواړئ کوم چې ځان سره نه کوئ او ځان ته یې نه غواړئ. دغه اصل ته د سرو زرو اثر یا ګولډن رول وایي. کنفیوشس وایي چې کله د یو کس پلار او مور ځوان وي نو باید چې درناوی یې وشي، کله یې چې عمر زیات شي نو پاملرنه دې وشي، او چې کله یې والدین مړه شي نو باید پرې غم ښکاره او ژړا ورپسې وکړو. کنفیوشس اصولو کې یو ځوان زوی او لور ته اجازه نشته چې د پلار او مور په حیات کې ترې لرې سفر وکړي او جدا ژوند ترسره کړي. دغه ټولنیزه فلسفه یا مذهب خپل پیروانو ته په سلسله مراتب ټینګار کوي. کنفیوشس وایي چې پلار باید د پلار په مقام، زوی د زوی او دولتي کسان د مشرانو په مقام کې د درناوي او اطاعت وړ دي. مطلب دا چې کنفیوشس مذهب په ټولنه کې یو شمېر کسان لوړ او د احترام وړ ګڼي او نور بیا ټیټ مقام لرونکي یادوي چې باید لومړۍ طبقه یې په چوپړ کې وي. دغه مذهب د باد او بوټو بیلګه ورکوي. هر کله چې باد الوزي نو بوټي ورته خپل سرونه ټیټوي. کنفیوشس وایي چې سر ټیټول د کمزورۍ نښه نه بلکې د درناوي او احترام سمبول دی. په دې اساس په چین او نورو هیوادونو کې د دغه دین پیروان د ستړي مشۍ پر مهال یو او بل ته سر ټیټوي. دغه ټولنیز ژوند یا فلسفه یا دین اوس مهال په نړۍ کې له 6 تر 7 میلیونه پیروان لري او تر ډیر پیروان په چین، یو شمېر په جاپان، کوریا او ویتنام کې ژوند کوي. د افغانستان، نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.